سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز سلرویش سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ 14 او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر 4 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې په څو شیبو کې به د 4 هیوادونو ترمنځ د بیډمنټون ازادې سیالۍ پیل شي. د اولمپیک بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست ویلي چې په څو شیبو کې به د 4 هیوادونو ترمنځ د بیډمنټون ازادې سیالۍ د ورزش ادارې په 2500 کسیز جمنازیم کې پیل شي. په بلخ ولایت کې د کوروش فدراسیون استازولۍ له لوري د دې ولایت په شورتپي ولسوالۍ کې د کوروش شپنۍ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې 120 پهلوانانو ګډون کړی و چې په پایله کې د 100 جوړو لوبې مساوي او 500 لوبغاړو د اتلولۍ مقامونه خپل کړل. د کندوز ولایت د فوټسال ملي فدراسیون لخوا د بدني روزنې او ورزش ریاست په همکارۍ د دې ولایت د فوټسال غوره لیګ سیالۍ د یاد ولایت په مرکز کې د 100 لوبډلو په ګډون پیل شوې. په دې سیالیو کې د لومړۍ لوبې په ترڅ کې استقلال لوبډلې د شپږ یو ګولونو په توپیر د ستوریو سادات لوبډله ماته کړه او بریا یې خپله کړه. او د نړیوال سپورټ له ډګره ریال ماډریډ 15مه اونۍ په بریا پیل کړه. د اسپانیې فوټبال غوره لیګ یا لا لیګا په 15مه اونۍ کې ریال ماډریډ سیالي اتلتیک کلب لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړه او په روانو سیالیو کې 11مه بریا په خپل نوم کړه. په دغه جذابه لوبه کې ریال لپاره کموینګا 1 او امباپي 2 ګولونه ووهل. له دې بریا وروسته ریال ماډریډ په 14 نمرو په خپل دویم مقام کې پاتې شو. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز سلرویش تر سبانه خبرونه د الله پامان.